بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات په دې هیله چې روغ جوړ بیاست. د صحت عافیت کلیم پر تن او د خوشحالۍ سرعت مو د شنډو پر لیمو باندې وي. په لومړي سر کې د افغان ویاړ فرهنګي او څېړنیز بنسټ مشرتابه درنو استادانو، عمومي دلته راغلو میلمنو او خصوصا د افغان ویاړ فرهنګي او څېړنیز بنسټ له ټولو ډلګیوالو له زړه له تله مننه کوم چې موږ ته مو کار راکړه او هیله ده چې دغه سمینار په داسې ډول ترسره کړم چې په کوم ډول یې حق جوړیږي. بیا هم مننه کوم ژوندي اوسئ چې تاسو دلته راغلي یاستئ. زما د سمینار موضوع ده ټایم ټیبل، یعنی په وخت کې مخته یا شاته تګ. شاید ستاسو په ذهنونو کې تر دې وخته بېلابېلې پوښتنې پیدا شوې وي. ټایم ټیبل څه شی دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ د رامنځته کېدو میکانیزم یې څه ډول دی؟ آیا ټایم ټیبل تر اوسه څوک داخل شوي یا نه؟ آیا د ټایم ټیبل د موضوع په اړه په قرآن کریم یا حدیثو کې ذکر شوی او که نه؟ د دې ټولو پوښتنو د حل په مقابل کې مثبت ځواب ویلی شو. نو راسن راځم خپلې موضوع ته، ټایم ټیبل ته. ټایم ټیبل یوه په زړه پورې خورا عجیبه او پیچلې موضوع ده. زه نهایي کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو یې دلته تشریح کړم. ټایم ټیبل تعریف چې ده د وخت مخته او شاته تګ ته وایي. یعنې څنګه کولی شو چې وخت مخته ټیلا کړو او شاته یې ریوز کړو. که چیرې یو څوک ټایم ټیبل ته داخل شي، دغه شخص کولی شي چې له یوې ثانیې څخه 100 کاله، 1000 کاله او میلیاردونه کالونه جوړ کړي. په همدې قسم د میلیاردونو کالونو څخه دا شخص کولی شي چې 1000 کاله، 100 کاله، 1 ثانیه او له ثانیې هم کم وخت جوړ کړي. که چیرې یو څوک ټایم ټیبل ته داخل شي، کولی شي چې خپل پلار، نیکه، ان تر آدم علیه السلام پورې دا ټول انسانان عملاً وویني. او دا شخص کولی شي چې د راتلونکي ژوند په اړه هم معلومات حاصل کړي. فرضاً زه 30 کلن یم، که ټایم ټیبل ته داخل شم، زه د راتلونکي 80 کلنۍ ژوند په اړه مستقیما معلومات ترلاسه کولی شم. چې آیا زما په 80 کلنۍ کې به زما ژوند حالت څه ډول وي، زما ژوند حالات به د غربت سره مخامخ وي، مالداره به م او که زه به مړ وم. په همدې قسم که څوک ټایم ټیبل ته داخل شي، کولی شي جنت او جهنم څخه هم لیدنه وکړي. نو ټایم ټیبل دویم تعریف داسې دی: د وخت انبساط او انقباض ته وایي. څنګه وخت موږ ځان ته پراخولی شو او څنګه وخت راکمولی شو. یا په همدې قسم په وخت یا زمان کې تلل یا تګ ته په خپله ټایم ټیبل او د وخت پراخېدو ته ټایم ډیلیشن وایي. یا په لنډ ډول که موږ ووایو د وخت ښویدنې ته ټایم ټیبل یایي. وخت څنګه ښویولی شو، یا مخته تګ پکې کولی شو یا شاته تګ پکې کولی شو، یا د وخت مخته ټیله کول یا شاته ریوز کول د ټایم ټیبل په نوم یادیږي. د وخت سفر د وخت په اوږدو کې د مختلفو نقطو ترمنځ یو مفهوم موږ ته راښایي. یعنې څنګه په فضا کې د مختلفو نقطو ترمنځ حرکت کوو. لیکن دا مفکوره په ساینسي افسانه او همداشان نظري فزیک کې مشهوره موضوع ده، که څه هم دا قیاس پاتې دی او په عمل کې نه دی ترلاسه شوی. اوس راځو وخت څنګه پراخولی شو، یا ټایم ډیلیشن څه شي ته وایي. مخکې مو تعریف کوم یادونه وکړه. د وخت پراخېدو ته ټایم ډیلیشن وایي. د دې لپاره چې موږ ژر زاړه نشو یا پر موږ ژر وخت تیر نشي، موږ باید ځان لپاره وخت پراخ کړو تر څو دغې پروسې یا دغې حادثې ته داخل شو. نو د وخت پراخېدنې مفهوم کلمه یا دغه پدیده د ټایم ډیلیشن په نوم یادیږي. خو دغه نظر د لومړي ځل لپاره البرټ انشټاین په 1915 میلادي کال کې د نسبیت د نظریې په ډول وړاندې کړ. او دا نظر وړاندې کړ چې دغه وخت تیریدل یا وخت پراخېدل یا وخت راکمول دغه لیدونکو ته د صورت له مخې توپیر کوي. یعنې په لنډ ډول که موږ ووایو ټایم ټیبل موضوع د جسم صورت پورې هم تړاو لري.
څومره چې د یوه جسم سرعت زیاتېږي څه کېږي او څومره چې د یوه جسم سرعت کمیږي او بیا څه کېږي. د دې په اړه درې نظریې مشهورې نظریې موجودې دي چې وخت موږ څنګه پراخولی شو. اول نظر د جسم سرعت یا د جسم سپیډ یا چټکتیا ده. هر څومره چې د یوه جسم سرعت زیات شي پر نوموړی جسم وخت ژر نه تېرېږي یا جسم د زړښت سره نه مخامخ کېږي. برعکس کله چې د یوه جسم سپیډ یا چټکتیا کمه شي پر جسم وخت ژر تېرېږي او جسم د زړښت سره مخامخ کېږي. یا انشټاین داسې وایي که چیرې موږ یو جسم ته د لمر د وړانګې په اندازه یا د لمر وړانګې ته نږدې په اندازه جسم ته حرکت ورکړو پر نوموړي جسم به وخت ژر تېر نه شي او نوموړي جسم لپاره به وخت په قرار یعنې سلو شي. چې دغه پدیده د وخت د پراخوالي په نوم یادېږي. که فکر وکړې د لمر وړانګه په یوه ثانیه کې 3 لکه کیلومتره فاصله وهي، په دویمه ثانیه کې 6 لکه او په 5مه ثانیه کې 15 لکه کیلومتره فاصله وهي. نو که چېرته یو جسم موږ داسې پیدا کړو چې د لمر د وړانګې په اندازه موږ سرعت ورکړو نو پر جسم باندې به وخت ژر تېر نه شي یا جسم د زړښت سره نه مخامخ کېږي. د یولې نظریې په اړه زه ځینې مثالونه وړاندې کوم. که چیرې یو کس د دوبۍ څخه کابل ته په الوتکه کې را روان وي په داسې حال کې چې د دوبۍ او کابل ترمنځ فاصله 1 ساعت دی، که شخص په دوبۍ کې الوتکې ته په 12 بجو راپورته شي او کابل ته به څومره وخت راورسېږي؟ 1 بجې ته راورسېږي. په الوتکه کې نصب شوي ساعت ته هره شیبه یو مسافر ګوري د دې لپاره چې د وخت څنګه زر تېرېږي او قرار تېرېږي. کله چې هوایي میدان ته دا رسېږي نو د ده په ساعت او هم په الوتکې نصب شوي ساعت کې 1.5 بجې کېږي. اوس پوښتنه پیدا کېږي سره له دې چې د دوبۍ او کابل ترمنځ فاصله 1 ساعت وه نو څنګه دلته 1.5 بجې شو؟ آیا ګاډۍ خرابه شوه که د ساعت ستنې یوه ناڅاپه تیز حرکت ترسره کړه؟ نو موږ ویلی شو کله چې یو شخص په الوتکه کې و د الوتکې سپیډ یعنې سرعت تیز په ده باندې وخت ژر نه تېرېده او کله چې الوتکه په هوایي میدان کې کښته کېده د الوتکې سپیډ سرعت کم شولو ځکه د ده په ساعت یا په الوتکې نصب شوي ساعت کې 1.5 بجه شوله. کله چې د یوه جسم سپیډ زیاتېږي وخت ورباندې ژر نه تېرېږي، که سپیډ یې کم شي وخت ورباندې ژر تېرېږي. په همدې قسم د ټوین پاراډوکس یو مثال که موږ وړاندې کړو چې 2 ورونه ابرګوني وو، د دوی 15 کاله عمر درلود. د دواړو ورونو له جملې څخه یو ورور په فضایي راکټ کې لاړو، هلته 15 کاله تېر کړ. بیرته چې راکښته کېده د نوموړي ورور چې په فضا کې وخت تېر کړ 20 کلن او هغه ورور چې پر ځمکه پاتې و هغې عمر 15 کلن و. که موږ یو داسې مثال وړاندې کړو که چیرې 2 ورونه چې 15 کاله عمرونه ولري ټوینس وي او د دوی له جملې څخه یو ورور فضا ته لاړ شي 15 کاله که تېر کې واپس راشي دغه شخص به 20 کلن وي. هغه ورور چې پر ځمکه پاتې شوی دی د ده عمر به 15 کلن وي. کیدای شي هغه ورور چې پر ځمکه پاتې شوی دی دغه شخص به له وظیفې تقاعد شوي، باشیان لمسیان به یې پیدا شوي، ان تر دې چې کیدای شي یو څو کاله په قبر کې هم تېر شوی. هغه ورور چې فضا کې وخت تېر کړی د هغه باندې به وخت ژر نه وي تېر شوی. هیله دا ده د فضایي راکټ سپیډ یا سرعت زیات و نسبت هغه ورور چې پر ځمکه کې اوسېده. نو کله چې د یوه جسم سرعت زیات شو پر جسم وخت ژر نه تېرېږي ځکه دغه هغه ورور چې په فضا کې و د زړښت سره ځکه نه و مخامخ شوی. یا په همدې قسم که تاسو د جي پي ایس سپوږمکۍ چې په لوړ سرعت سره د ځمکې پر محور پر شاوخوا څرخیږي نو د دغه سپوږمکیو سطحونه د ځمکې سطحونو په نسبت تیز ځي. یا په همدې قسم د ذراتو سرعت لرونکی ټکر کوونکي چې د پارټیکل اکسیلیټر ورته وایي یا کزمیک وړانګې یو ښه مثال د دې ډیلیشن کېدلی شي. او دویم مثال چې ده یا دویم نظر چې ده د ټایم ټیبل په اړه هغه د جاذبې قوه ده. جاذبې قوه صرف یو څو نظر ورته کوم څه شي ته وایي جاذبې قوه. انشټاین یې که چیرته تاسو یو جال یا یو څدر
د 4 کنجو له طرف راونیسئ او منځ ته یو بال ور وغورځوئ. تاسو فکر وکړئ چې ځان ته د بال خپله د وخت په بعد کې یو انحنا پیدا کوي. عینا جاذبې کشش کو هم داسې مثال لري چې جسمونه د خپل ځان په لور داسې راکاږي چې لکه بال ځان ته یوه انحنا په جال کې پیدا کړې ده چې د خپله ورمخولې دا ځان ته موضوع ده، په دې بیا بل وخت غږیږو. نو په هغه سیمه یا ساحه کې چې جاذبې قوه زیاته وي پر جسم وخت ژر نه تېرېږي او د زړښت سره نه مخامخ کېږي. د مثال په ډول سره که موږ بلاخول تر بحث لاندې ونیسو، بلاک هول لوایي معنا توره سوړه، توره کنده یا د تور غار په معنا دی. ټول سماوي جسمونه د په لوړ مقدار سره انرژي لري. فرضاً د لمر انرژي هیلیوم او هایدروجن دی. د فضا څخه هیلیوم هایدروجن رانیسي، خپل خوراک کوي، خستوي چاودنې کېږي، هغه وړانګې د اوزون طبقې څخه تېرېږي، په اوزون طبقه کې تصفیه شي، مضریت یې له منځه لاړ شي. هغه د وړانګو هغه ګټې چې د انسانانو، حیواناتو او د فصلونو لپاره ګټورې وي زموږ محیط یا چاپېریال ته یې رالیږي. یعنې لمر خپله انرژي لري، خو داسې وخت به راځي چې لمر به خپله انرژي له لاسه ورکوي. اذا الشمس کویرت، کله چې لمر خپله انرژي، خپل ځواک له لاسه ورکړي نو ډېره توره شپه به وي. دغه توره شپه به د نورو تورو شپو سره به ډېر فرق لري. په همدې کې سمستوري هم داسې انرژي لري، د شپې لخوا ځلېږي. کله چې یو ستوری خپله انرژي له لاسه ورکړي دا په تور جسم بلېږي چې دې ته بلاک هول وایي. دغه بلاک هول په لوړ مقدار سره جاذبې کشش قوه لري. دومره قوي جاذبې قوه لري چې زموږ په ملکوي یا رایشیري کهکشان کې تقریبا چې د غټ بلاک هول چې ده د 2 کیلومتره یا 2000 متره ساحه یې نیولې ده او د لمر پر نسبت 4 میلیونه چنده غټ وزن لري. یعنی که فکر وکړئ ساحه یې ډېره کوچنۍ ده خو وزن زیات ده. علت یې دا دی چې بلاک هول کې مواد ډېر متراکم دي. دا داسې مثال لري که تاسو 1 متر اوسپنه 1 متر سپنج راواخلئ، حجمونه یو شان دي خو د اوسپنې وزن ورباندې اضافي ده ځکه چې د موادو تراکم پکې زیات دی. ان تر دې چې که د بلاک هول څخه تاسو 1 سانتي متر مکعب مواد راواخلئ، یعنی یو جسم چې 1 سانتي طول، 1 سانتي متر عرض، 1 سانتي متر ارتفاع ولري، دې ته 1 سانتي متر مکعب وایي. که د بلاک هول 1 سانتي متر مواد تاسو راواخلئ دا به د ځمکې مساوي برابر وزن ولري. یعنی دومره یو غټ لوی وزن لري بلاک هول. نو بلاک هول وظیفه هم دا ده چې د مکمل کهکشان یا ګلکسي د خپل محور پر شاوخوا وڅرخوي. فرضاً ځمکه سپوږمۍ د خپل محور پر شاوخوا څرخوي او لمر د 9 سیارې د خپل محور پر شاوخوا څرخوي. د الله تعالی حکمت هم په دې کې دی که چېرته لمر دغه 9 سیارې د خپل محور پر شاوخوا ونه څرخوي نو دغه سپوږمۍ، سیارې، اورانوس، نبتو، زهره دا په خپل پوتابه چې کوم طرف ته حرکت په حال کې شولی بس حرکت ترسره کوي او د بلاک هول بیا د ټول کهکشان څرخوي. موږ کله چې دې شي په اړه خبرې کوو داسې مثال لري لکه د یوه ګلکسي کهکشان په اړه غږیږو چې د یوه انسان د حجرې په اړه غږیږو. انسان بې حده شمېر حجرو څخه جوړ شوی دی یا د یو عنصر د یوه الکترون د اتوم په اړه که موږ غږیږو دا داسې مثال لري. نو د بلاک هول چې ده دغه ټول ګلکسي یا کهکشان څرخوي، نه دا اجازه نه ورکوي چې لمر او سیارې، ستورو او نورو سماوي اجرامو ته چې په خپله خواښه د حرکت ترسره کوي د ده تر واک یا تر شتر لاندې وي. نو هغه څوک چې په هغه سیمه کې ژوند کوي چې قوي جاذبې کشش قوه ولري په یې باندې وخت ژر نه تېرېږي. نو بلاک هول جاذبې کشش قوه زیاته ده. داسې مثال لري لکه په یو اوبو کې ګرداب فرض کړئ، دغه ګرداب پر شاوخوا جسمونه څرخیږي او ګرداب ته داخلیږي. بلاک هول هم داسې د جسمونه پر شاوخوا څرخوي او قوي جاذبې کشش قوه لري. نو څوک چې بلاک هول سره نږدې ژوند کوي یا اوسیږي پر هغې باندې وخت ژر نه تېرېږي او زړښت سره نه مخامخ کېږي. په همدې کې سم د ټایم ډیلیشن په اړه دریم نظر چې ده فضایي سفر ده. هغه څوک چې په فضا کې ډېر لوړ سرعت ته ورسیږي یا د یوې قوي جاذبې سیمې ته نږدې شي د وخت پراخوالی تجربه کوي. اوس راځو دې ته چې آیا ټایم ټیول ته موږ داخلېدلی شو او که نه، آیا موږ وخت ځان ته پراخولی شو که کمولی شو. ټایم ټیول د یوې کوڅې مثال لري. داسې کوڅه چې 3 برخې ولري، اوله برخه، منځنۍ برخه او وروستۍ برخه. دا په دې معنا ده که چېرته
یو کس دغې کوڅې ته داخل شي، اوله برخه یې ماشومتوب مرحله، د کوڅې منځنۍ برخه یې د زلمیتوب مرحله او د کوڅې وروستۍ برخه یې بوډاتوب بلل کېږي. اوس دغه کوڅه د ده په واک اختیار کې ده. که غواړي د ماشومتوب مرحله یا د کوڅې اول سر نه په حرکت پیل وکړي منځنۍ برخې ته، دا شخص به مستقیما د ماشومتوب څخه په زلمیتوب مرحله کې لیدل کېږي. او که د کوڅې منځنۍ برخه څخه حرکت وکړي وروستۍ برخې ته، د ده بوډاتوب مرحله پیلېږي. بیا هم د په واک کې ده. که د بوډاتوب مرحلې څخه حرکت باندې پیل وکړي منځنۍ برخې ته، د ده زلمیتوب مرحله او د کوڅې اوله برخه د ده ماشومتوب مرحله بلل کېږي. اوس دغه کوڅه کې دا واک لري چې وخت ځان ته پراخ کړي، 1 ثانیه ترې جوړه کړي او 100,000 کاله ترې جوړ کړي او داسې نور. اوس که چیرته دغه شخص له دغې کوڅې څخه ووځي، باید فزیکي نړۍ سره اړیکه رابطه قطع کړي. یعنې زموږ دغه نړۍ او بله دنیا یا بله نړۍ دا د یوه بود په واسطه وصل شوي دي یا د یوې دروازې په واسطه. که شخص دغې کوڅې څخه بلې نړۍ څخه لیدنه کوي، یعنې جنت جهنم څخه لیدنه کوي، دغه شخص باید خدای پاماني له دغې نړۍ سره وکړي، بیرته بلې نړۍ ته باید داخل شي. نو عیناً دغه ټایم ټیبل چې دا د یوې کوڅې مثال لري. یعنې تاسو به لیدلي ځینې وخت کله چې تاسو خوب کوئ، 8 ساعته خوب که هم وکئ، تاسو د خپله اړیکه جسماني اړیکه مو د فزیکي نړۍ سره پرې شوي. که څه هم تاسو نورمال میتابولیزم، تنفس، هر څه کوئ، خو تاسو داسې فکر جوړ شوی زموږ فزیکي اړیکه د نړۍ سره وصل شوې ده یا قطع شوې ده. وبخئ. د ټایم ټیبل په اړه په قرآن کریم یا حدیثو کې کومه یادونه شوې ده او که نه؟ په قرآن کریم کې د وخت سفر په مستقیم ډول نه ده ذکر شوی، لیکن ځینې آیتونه او کیسې او ځینې حدیثونه د دې په اړه راغلي دي چې لومړی د معراج واقعه ده. معراج واقعه په عموم کې 2 برخې لري چې یوه اسرا برخه او بل د معراج برخه ده. اسرا برخه یې په قرآن کریم کې ذکر شوې ده او معراج برخه یې په خپله احادیثو کې ذکر شوې ده. اسرا برخه کله چې پیغمبر سلام په مکه معظمه کې یا په مسجد الحرام کې و او د مکې څخه حرکت باندې پیل وکړو د براق په واسطه. علما وایي چې براق یو آسماني څاروی ده. عموم کې که موږ د ساینس نظر ورته وګورو، براق عربي کلمه ورق د وړانګو مجموعې ته وایي، ځکه وړانګې په ډېر لوړ سره سرعت لري. نو پیغمبر سلام انتقال د مکې معظمې څخه تر بیت المقدس پورې چې وشو، د حادثې ته خپله یا دا حالت خپل اسرا وایي. یا د مسجد الحرام څخه چې راوتلو، د ده دروازه چې کله خلاصه کړه، زنځیر د حرکت په حال کې و تر بیت المقدس د مسجد الاقصی پورې. دا حادثه د اسرا په نوم یادېږي. دویم مرحله د معراج چې د مسجد الاقصی یا د بیت المقدس څخه پیل شولو اول اسمان ته، چې په اول اسمان کې آدم علیه السلام او په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام، دریم اسمان کې یوسف او څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام، پنځم اسمان کې هارون علیه السلام، شپږم اسمان کې موسی علیه السلام او اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره لیدنه وکړله. د هغې څخه وروسته د اووم اسمان چې د نور د عرباس په نوم یادېږي، د نور څخه جوړ شوی دی، په اووم اسمان کې اولې پوړۍ ته ورسېده چې د ایلین په نوم یادېږي. ایلین هغه ځای ده چې د مسلمانانو یا د شهداو او صالحینو روحونه ځي. یو سجین دی چې د ځمکې بیخ تل کې ده چې هلته د کفارو یا منافقینو روحونه ځي. ایلین څخه وروسته دویم پوړۍ ته ورسېده د اووم اسمان چې سدرة المنتهی ورته وایي. دلته الله تعالی سره د خبرې وشولې. تقریبا له دې مخکې 50 لمانځونه وو او موسی علیه السلام د بار بار ټینګار پر اساس د لمانځونو شمېر یې 50 ته راورسېده چې له همدې امله د 50 لمانځونو فرضیت دلته وشولو. بیا پیغمبر سلام بیرته په همدغه یوه شپه کې چې د شپې ډېره کم برخه موږ 15 منټه فرض کړو، په 15 منټو کې دوی دغه سفر وایم کړ، بیرته راغی. چې کله راتله مسجد الحرام ته چې د دروازې زنځیر د حرکت په حال کې، بیا هم عیناً د زنځیر د حرکت په حال کې و. اوس دلته موږ 2 پایله اخیسته شو. پیغمبر سلام عمر عموم کې په ځمکه کې 43 کاله او که چېرته موږ دغه 15 منټه ورسره جمع کړو، 29 کاله یې په اسمانونو کې تېر کړی و چې ټوټل عمر یې 92 کاله پیغمبر سلام کېږي. یو بله پوښتنه ده چې که تاسو چېرې دا فکر وکړئ چې یو ورور 15 کالانو 15 کاله په فضا کې تېر کړ
او هغه چې بیرته راغلل 15 کلن و 15 منټه څنګه بیا 29 کاله دومره پراخ شولو. موږ وویل څومره چې د یوه جسم صورت بیخي لایتن زیات پر جسم همدومره زړښت یا وخت ژر نه تېرېږي. علت دا و چې د براق سپیډ زیات و ځکه پر ده باندې زر وخت نه و تېر شوی. او دویمه نتیجه هم دا ده چې کله چې اسمانونو ته لاړو ده ته وخت پراخ شو، بیرته چې ده د زنځیر د حرکت په حال کو دلته د وخت انقباض وکړ، یعنې وخت راکم شو. نو ځکه د زنځیر د حرکت په حال کې و. یا په همدې قسم د اصحاب کهف واقعه چې په قرآن کریم کې سورة کهف کې ذکر شوې ده چې له دوی جملې څخه ځینې کسان یو غار ته لاړل، د یوه پاچا یو ظالم پاچا څخه پناه واخیستله. بالاخره د یوه شپه دومره ورته پراخه وه چې 309 کاله ورباندې تېر شوي وو. کله چې سهار راپورته شول له دوی څخه یو بل پوښتنې کې مختلف نظرونه وړاندې کوي. کله چې ننوایي ته لاړل یو کس ننوایي ته ولګلو چې هغه کرنسي پولي واخې د پیسې ورکولې. ننوایي والا وپېژندل چې دا خو تقریبا 3 پېړۍ مخکې دغه پولي واخې دی دغه. بالاخره ننوایي کسان نور کسان ورپسې شول، هغه کسان یې پیدا کړلو. اوس وګوره دلته یوه شپه د ځمکې د شپو د 309 کلو سره مساوي وه، که څه هم په دوی باندې یوه شپه تېره شوې وه. د دې په اړه انشټاین هم داسې مثال وړاندې کوي. وایي که چېرته تاسو ټایم ټیبل موضوع په اړه نه پوهېږئ، یوه ګرمه بخاري او ښایسته جینۍ په پام کې ونیسئ. که تاسو په ګرمه بخارۍ باندې یوه دقیقه خپل لاس کېږدئ داسې بخاري لکه 1 ساعت. که د ښایسته جینۍ سره 1 ساعت ملاقات تاسو ته میلاو شي داسې بخاري لکه 1 منټ وخت مې ورسره تېر کړی دی. چې نن داسې مثال لري لکه اصحاب کهف واقعه. په همدې قسم د عزیر سلام واقعه چې په سورة البقره کې د یوه سړي په اړه ذکر شوې ده چې الله تعالی 100 کاله د 100 کالو لپاره مرګ ورکړ او بیا یې راژوندی کړ. یا په همدې قسم د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عزیر علیه السلام کیسه چې په سورة کهف کې ذکر شوې ده او د انسانانو لپاره پیشبیني یا وړاندوینې کولې د راتلونکي په اړه. نو ټایم ټیبل چې دا په واقعي ډول یوه جالبه پیچلې موضوع ده. د دې په اړه مختلفو کیسې، نظریات او فلمونه جوړ شوي دي. زما نظر دا دی که چېرته انسان خپله وړتیا په کار واچوي کولی شي ټایم ټیبل ته داخل شي. موږ هغه وړتیا له لاسه ورکړې ده د کومې وړتیا پر اساس چې پوهه زېږول کېږي. د ساینس له نظره یو نورمال انسان 270 GB میلیونه حافظه هارډ ډسک یا ریم لري. او دا عالم زیاتوي که چېرته یو انسان دومره وتواني چې دا ټوله حافظه ډکه کړي د 270 GB میلیونه حافظه یې په 1200 میلیونو GB هم بدلیدلی شي. که موږ ووایو د اول ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې د ټول مضامین شاید په 1 GB کې ځای کړو. 1 GB 1040 MB او 1 KB 1040 MB کېږي. معنا دا ده چې موږ د اول ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې ټول مضامین نه دي یاد کړي. موږ په خپل ذهن باندې 1 GB کار نه ده کړی. نو موږ څنګه ټایم ټیبل ته داخل شو؟ یا که فکر وکړو که تاسو قرآن کریم ډیټیلز په موبایل کې یا په کمپیوټر کې وګورئ ډېر کم 300 MB 200 MB ځای نیولی. معنا دا ده چې ډېر کم انسانان قرآن کریم یاد کړی او ډېرو نه دي یاد کړی. معنا دا دی موږ په خپل ذهن باندې 300 MB کار نه ده کړی. نو ټایم ټیبل ته به څنګه داخل شو؟ که چېرته د ارواپوهانې ساده تګلارې له مخې یو انسان دغه 24 ساعته په 8 عدد باندې وویشي، لومړی 8 ساعته سټډي یعنې مطالعه وکړي، دویم 8 ساعته سلیپ یعنې خوب وکړي او دریم 8 ساعته جاب یعنې کار ترسره کړي، دغه انسان به نه خپل ځان نه کورنۍ او نه وجدان ته ملامت وي. نو کولی شو چې موږ خپل نورمال وضع پر ښه شان سره پر مخ یوسو. د ټایم ټیبل په اړه بیخي زیات معلومات دي چې ما صرف دومره کم معلومات وړاندې کړي وو او راټول کړي مو. که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ، انشاءالله پوښتنه مو ځوابیږي.